अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु नन पे इंशाल्लाह यू ब्रेक्स چیشه بريكس. ब्रेक्स ब्रेक्स مو یلا دا خو تاسو د خبرې ته کچې تاسو سوچ کړای ब्रेक्स مو یلا دا پیج ब्रेक مو یلا دا انسرټ کې وګوره پیج ब्रेक یلا مو دا کنه جی جی سر. بیا دا غشنته کالم کالم ویلی دي لکه څنګه امداد تاسو ویل بیا غنه پست دي ټیکس ریپینګ مو هم یلی ودالته کې ټیکس ریپینګ روغلیو ټیک شول جی هغه نه پست بیا وګوره نیکست پیج مو هم یلا دا دلته کې بلینک پیج یا پیج بریک هغه ولا شارټ کمانډ سو کنټرول پلس انټر بل د کنټینیوس پیج پسې بل پیج خو ایون پیج 2 4 6 پیجز 1 3 5 دا پیجونه خو نو هغه هم مخصله شي چې کوم څنګه تو خوشي اکول شي صحیح ده بیا دا لاین نمبر تشا لاین نمبر یو لاین دا از equal to RAND bracket start بن enter is equal to RAND bracket start بن enter دا یو چونکه موږ کلم زو خو یو کلم بوخلو دوا کلمونو زکا ٹھیک شو جی نو دلته کې کنټرول A دلته کې هر لاین ته نمبر ورغلا هر لاین ته نمبر ورغلا دا کنټرول A نو دلته کې موږ دی لاین نمبر کنټینیوس تشا کنټینیوس ریسٹارٹ ایچ پیجز بل طریقے دی ریسٹارٹ ایچ سیکشن آر یو سیکشن سرپریس فار کرنٹ پیراگراف سرپریس فار کرنٹ دا لری کا دا کلک کا सरप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ कंटिन्यूस पेज स्टार्ट ईच सेक्शन नو दे मसला जोड़ शो दलते के लाइन दा लाइन कुम ज़िक्र ख़त्म की दलता ख़त्म की दलते के दलता ख़त्म की किम ज़िक्र दलता او بل دلته د نور غوښنه ختم کا کنټرول ا سلیکشن مو وکړو دلته کې لاین ریسټارټ نن چې مې ولا کول نن کنټینیوس راغلو ٹھیک شو ریسټارټ ایچ پیج ولا سباق مخته ده ریسٹارٹ ایچ سیکشن اگے د ضرورت نشتا مخته نن چې ختم کای نن وایا ٹھیک شو جی بیا مې لګونی دا مرجن غټو د لیکل مشتقات شي صحیح ده کنه جی کنټرول ایم او ال او دلته کې هایفینیشن صحیح کړی دی هایفینیشن تشدی واٹ از هایفینیشن موږ دا سبا کې لدا چې کله دلته کې فار ایگزامپل انسرټ ټکا دا انسرټ په څه شدا ټیبل دلته نشیلا کرلاشي زکه دلته ولا ان کې زوی شتا خدای ته نر سی ویلې از زکه چې دلته کې ټي ای بي رسی بروشي ال رسی بروشي خدای مکمل ټکی نرسي نو لہذا دلته کې وزر ټیبل ولی کا خدای پورټیبل پسې ټکی پوتې شو نو دی فار ایگزامپل غره سی بي رسی ولا نو بی پسې چې کومه دو اپلا ډیش ولګي او اپلا چې کومه دو ټکی روشي ٹھیک شو نو خپل کې دوی جوړش تعلق پیدا کوي تعلق جوړونه ته لشي هایفینیشن سوي ته لشي کنټرول ای بو ویا دلته کې ورشو هایفینیشن اتوماتیک چې کوم سبا کلیک او اتوماتیک ودارسي دا درو غلال ری ته شروع غلو دا وګوره ری پسې ډیش رو غلال دلته کې سٹور ٹھیک شو جی کنټرول ا بل دا هایفینیشن مینوال تشای مینوال کوم ځای کې کای زدا ته چې دلته کوم دلته کې وروشو هایفینیشن مینوال دلته نرسي شو کنټرول ا کله چې بل زیور غلا بوا خو دلته کې نرسي هایفینیشن اتوماتیک تشا اتوماتیک چې ته کوم ځای ته سي کچیر دلته کې بل دا داسې ټکه روغلال نو هغه به تاسو خپله باندې لاګي ٹھیک شو که نه جی لکه دلته کې نن ختم مې کړو ٹھیک شو دلته کې ختم شو بیا دا نو مثلا جی
هایفینیشن مو زده کړو چې هایفینیشن څه شي دیلی شي چې سپیس پوتري چې اوس کوم یې سره هغه الفابet کوم لیټر وي هغه پکې روشي هغې خپله کې د دوو ټکو یا د دوو لیټرو خپله کې جوړښت پیدا کول this is called hyphenation څه ویلی شي hyphenation ویلی شي صحیح ده hyphenation زون څومره ده سایز څومره سایز کې 0.25 که چیرې دلته کې ټکه وي نو دلته دا چې کوم hyphenation کولی شي او په لږ کم زیات که هغه ډولونه کولی شي ټیک شو جی نو امید ده چې سبا کوم زده کړي څه مسله وي نو مو ته یایو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته